الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته فکری پوهنه یعنی څه؟ د اسلام د دښمنانو د توطئو پلانونو، فریبونو او دسیسو د پیژندلو څخه عبارت دی. په دغه برخه کې د دښمنانو د بیلابیلو شبکو تاریخ، جغرافي او د پوځي او اقتصادي وضعیت، د دې د شیطاني ځواکونو او جاسوسي ادارو د اسلام او مسلمانانو په خلاف د دې لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه، د داخلي او خارجي متخصصینو، کارپوهانو، ژبپوهانو او په همدې توګه د پرمختللو وسایلو پیژندل دي. دغه یو څرګند حقیقت دی چې هغه فکري جګړه چې د اسلام دښمنانو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې په کار اچولې وه، چې لیډرشپ یې د مکې بتپالو کاو، چې بیا وروسته یهودیان، نصرانیان او منافقین هم ورسره ملګري شول. د رسول الله مبارک په خلاف یې شبهات، دروغ او د خلکو په زړونو کې شکونه رامنځته کول. په پخوا اوس وخت کې د منافقینو رول ډیر خطرناک ده. په اوس مهال د شرق او غرب نوکران زمونږ د هیواد بچیان دي، کلمه وایي او د اسلام او مسلمانۍ دعوه کوي، لیکن دوی د اسلام د دښمنانو په نوکرۍ اسلام او مسلمانانو ته په ګزار ورکولو صرفه نه کوي. د کرملین مزدورانو، کمونستانو دین، وطن، ناموس، ژبه، د هیواد مادي او معنوي افتخارات ټول د روسانو په لمن کې واچول. د دښمن په ملګرتیا یې 14 کاله د 2 میلیونه ملت د وینو رودونه وبایول. په همدې توګه د واشنګټن مزدورانو د دې په شان په هېڅ صرفه ونه کړه. د 20 کلونو د اشغال په نتیجه کې د لکونو خلکو وینې وبایولې، چې کله یې له دې هېواده باداران ووتل نو خپل نوکران هم له ځان سره بوتل. استعماري ځواکونه په اسلامي هېوادونو کې د مسلمانانو سیاسي او دیني مشران لوبوي او کارت یې اخلي. د هر اسلامي هېواد علما، پوهانو، سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو او رهبرانو په باب بشپړ معلومات راټولوي. بیا د همغو معلوماتو په رڼا کې دښمن پلان جوړوي او وخت په وخت یې ارزوي. دوی په اسلامي ډلو کې نفوذ کوي او له دننه په تخریبولو او انحراف لاس پورې کوي. د افغانستان دا نږدې تاریخ د اسلامي ډلو ټپلو وضعیت زمونږ شاهد دی چې هغوی په شرمو وشرمول او در په در یې کړه او په انحراف یې اخته کړل. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.